پنځه سیزونه دا د زړه علاج دی، زړه پې ښایسته کېږي. یو قراءة القرآن بالتدبر، چې قرآن تلاوت ته کې او په تدبر او په سوچ او فکر یې کې او معنا کې فکر کې. او دویم وخلاء البطن، چې خېټه دې خالي. او دا په رمضان کې دا پنځه وړه خبرې چې ذکر کړي دا په رمضان کې شته دی الحمدلله. خېټه چې خالي ښایسته عبادت کې کیفیت هم مزیداري. او بل وقیام اللیل، د شپې قیام کول، دې سره زړه جوړیږي. والتضرع عند السحر، څلورم دا ده چې انسان پښمني کې راپاسي، الله ته عاجزي او زاري وکړي او اوږدې سجدې وکړي او دعاګانې غواړي او په ډېره تضرع باندې غواړي. او پنځم ومجالسة الصالحین، د صالحینو او د نیکانو سره ناسته په مجالسو کې. او ټول نه ښایسته ناسته د قرآن په درس کې ناسته. قرآن د درس نه ښایسته مجلس بل شته؟ د الله د کتاب نه عظیم کتاب بل شته؟ د دې نه نشته دی. نو په کار د ملګري ښه په جذبې سره په شوق سره د قرآن کریم درس کې د ورځې یو انسان ناست دی څومره خوش قسمته وي او د شپې الله سبحانه وتعالی ته ولاړي قیام کوي. نو د دې نه ښایسته مجالس نشته دی. د نیکانو صالحینو مجالس اختیارول پکار دي. قرآن کریم سره مینه پکار ده. او نعوذ بالله دا کم غانې بجانې موسیقین او دا نافرمانین د دې نه ځان ساتل پکار دي. امام ابن القیم رحمه الله فرمایي اخري خبره کوم، اذا رأيت الرجل ذوقه وشوقه الى سماع الالحان دون سماع القرآن، کله چې ته داسې یو سړی وګوري چې د ذوق او شوق دې ته دی چې بس چېرته غانې اوري او نور چې کوم دی څیزونه اوري، قرآن پې ښه نه لګېږي او ساز پې ښه لګېږي. نعوذ بالله. موسیقي خو زړی ګنده دی ځکه پې دا شی نه ښه لګېږي. او په هغې کې بې حیا ټکي وایي. یوه ښځه یو سړی دی غزل وایي خو بې حیا ټکي وایي. ولې په غزل کې او په ګانه کې دا وایي چې د مسلمان جنازه وکړه. خلک وایي ګانه کې څه دي؟ نو موږ څه دي پکې؟ دا درته وایي چې تهجد وکړه. ګانه کې دا خبرې دي. ګانه کې دا خبره ده چې قرآن تلاوت وکړه. ګانه کې درته دا وایي چې د مور پلار ادب وکړه. ګانه کې تا ته دا وایي چې پرده وکړه او حیا وکړه. خو ګانه کې درته دا وایي چې ډم شه او بې حیا شه او سپک شه او بېدینه شه او پردی لور او خور باد کا او بې عزته شه او بربنډ شه او لغړ شه. که بله مطلب د ګانې ته ماته ووایه، ته پې ما پوهې که خیر دی. نو انسان له چې دا څیزونه مزه ورکوي نعوذ بالله، قرآن له مزه نه ورکوي، نو وایي دا د دې دلیل دی چې د دې انسان زړه خراب شوی دی. دی الله ته وژاړي بل زړه دی ته وغواړي چې د باندې قرآن ښه نه لګېږي، دې ته تنګېږي او دغه ګندونو ته چې کوم دی دا هغه پې ښه لګېږي. نو کوم انسان چې ذوق او شوق قرآن ته دی او د الله کتاب اوري، نو دا انسان خوش قسمته دی. او د چا ذوق او شوق چې قرآن ته نه دی او دې څیزونو سره دی، فهذا اقوى الادله على فراغ قلبه من محبه الله وكلامه. دا قوي دلیل دی د انسان چې قرآن پې ښه نه لګي او دا نورې ګانې بجانې پې ښې لګېږي. دا د دې قوي دلیل دی چې د زړه دا فارغ شوی نعوذ بالله، خالی شوی د الله د محبت نه او د هغه د کلام د محبت نه. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په زړونو کې د قرآن کریم محبت واقع